پاکستانی پوځ لپاره تازه او شرموونکی خبر راورسید. سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې وسلوالو 4 پولیس تختولی دي. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته له لکي مروت څخه سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې تېره ورځ د دغې ولسوالۍ له تنګدرې سیمې څخه وسلوالو 3 پولیس له یوه چیک پوسټ څخه تښتولي. سرچینې زیاتوي چې یو پولیس تېره شپه له خپل کور څخه وسلوالو ځان سره وړی. افغانستان انټرنیشنل پښتو ته له لکي مروت څخه سرچینو ویلي چې تېره ورځ جمعه مرغومي 14مه د دغې ولسوالۍ له تنګدرې غرنۍ سیمې څخه 3 پولیس هغه مهال وسلوالو وتښتول چې په سیمه کې پر یوه چیک پوسټ په دنده بوخت وو. د یو بل خبر له مخې یو بل پولیس بیا تېره شپه له خپل کور څخه وسلوالو راایستلی او له ځانه سره یې وړی دی. ځایي پولیسو هم د تښتونې دغه خبر منلی او وایي چې په شاوخوا سیمو کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې د پولیسو تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم وسلوالو 7 پولیس تښتولي وو چې بیا یې دندې ته د نه ورتلو په ضمانت خوشي کړي وو. په سیمه کې خبریالان وایي چې د لکي مروت وروستی وضعیت تر پخوا ډېر ترینګلی شوی او په سیمه کې ورځ تر بلې د ناامنۍ پیښې په ډېرېدو دي. څه موده وړاندې په خپله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې د پاکستان پوځ په لکي مروت کې د هغو وسلوالو کورونه په بمونو والوځول چې له دوی سره جنګېږي. په سیمه کې آزاد خبریال لال وزیر وایي چې وسلوالو په ورته کار لاس پورې او د حکومتي او امنیتي کارکوونکو کورونه سوځوي او ړنګوي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي حالات د ورځې په تېرېدو د ترینګلتیا لوري ته روان دی او د ناامنۍ دغه لړۍ د پنجاب تر ځینو ښارونو هم رسېدلې ده.